اشکا کلاه و جورابه کلاه و جورابه کلاه و جورابی غرکشی و پسکنی پس. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د ورکوټ شاندې کلیپ هم صحیح کړو. د نیلم ګل د ورسره شاته سونیشا ناسته ده او دا خبره نیلم ګل وکړه چې فاطمه ګل رکشه ده او بله خبره ورسره دا وکړه چې زړه جورابه ده. نو د جورابې هم تاسو ته ښه پته ده د دې څه مطلب دی. زړه جورابه، شلېدلې جورابه. نو شلېدلې جورابه هم ورته وویل او بله خبره دا وکړه ورته ویل رکشه ده. نو نیلم ګل دا هماغه رکشه د شلېدلې جورابه ده. نو ته بیا خواله ولې تلې؟ دوستانو تاسو دا کلیپ صحیح کړو. دا د نیلم ګل د خپلې خولې خبرې دي چې فاطمه ګل شلېدلې جورابه ده، زړه جورابه ده او ورسره رکشه ده. نو رکشې کې خو هر یو انسان کینی. تاسو ته ښه پته ده رکشه چې دی نو هر انسان په رکشې کې کینی. دوستانو تاسو ته پته ولګېده دا چې تېرو دواړه بنې دي او د بنو تاسو ته ښه پته ده یو بل سره نه لګي. د دې یو بله ویډیو هم راغلې ده، هغه هم زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه خبرې کوي. نیلم ګل چې دی نو اول څنګه خبرې کولې بیا وروستو څنګه خبرې کولې. نو دوستانو تاسو د دې په باره کې څه ویلو غواړئ؟ دا هماغه ښځه ده، هله ما سره مراد جګړه وکړه، زه یې ووهلم چې څه ټایم خلک د دې په حق کې روچت شو نو بس بیا دا غلې شوه. دا خلکو نه عوامو نه بېوقوف ساز کړی دی. دی چې څه د دی زړه غواړي دی به هغه کوي او چې څونه کتونکي دي او عوام دي نو بس دی وایي چې دا خو چې دی نو زموږ په خبرو کې به راشي. خو دې ځله د دی په خبرو کې یو قسم نه راځي. دا چې دی نو ټول ډرامې باز خلک دي، ډمان خلک دي او هغه خبره ده. زه به دلته کې بیا خبرو کوم بیا به په دی باندې بده لګي. خیر نو زړونه به لوی ساتي ولې چې د دې کارنامې داسې دي، کارونه داسې. نو تاسو دوستانو د مخامخ د دې ټول حقیقت تاسو صحیح کړه. اول څنګه خبرې کولې بیا وروسته څنګه کوي. نو انشاءالله ډېر زه تاسو سره یوې نوې ویډیو کې مو ملاقات کېږي. تر هغې پورې تاسو د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لیوه له په امان، والسلام.